أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دنه مخکې مونږه په کیسه باندې په ناول کې او په پلاټ باندې خبره وکړه. نن مونږ په کردار یا په کردار نګارۍ باندې خبره کوو. په فکشن کې ناول، ډرامه، افسانه، داستان وغیره چې کوم اشخاص په دې کې خبرې اترې کوي، حرکات سکنات وي، معاملات، دا د دې ډرامې یا د دې ناول یا د دې افسانې کردارونه دي. یا چې کوم کسان مونږ ته په عمل بوخت ښکاري په دې کې، دا کردار دی. خبرې ته یې خیال دی. مونږ که ګورو که نه، نو په انسانانو ته په ژوند کې مختلف قسم پیښې راپېښېږي. مختلف واقعاتو سره انسان په ژوند کې مشت و ګریوان وي. بیا په یو په خاصو حالاتو کې هغې کشالونه، هغې مسلونه د ویستو دپاره دی د عمل اقدام کوي. نو دا چې کوم د عمل اقدام او چاته چې څه واقعات راپېښېږي، دا کردارونه دي. خبرې ته مو خیال دی. کردار دومره مشکله خبره نه ده چې په افسانه کې، په ډرامه کې، په ناول کې کم واقعات او کم مسایل چاته راپېښېږي، دا کردارونه دي. بیا مونږ دې نه پس خبره کوو چې په ناول کې کردار ډېر لوی اهمیت لري، ځکه چې بغیر له کردار نه کیسه مخکې نشي تللی. د کیسې مخکې تلو دپاره د کردار ضرورت دی. نو دا ډېر اهم څیز دی په دې کې. او دا په ناول کې د ښه ناول یا د ناول د کامیابۍ دارومدار عموم په دې کردارونو باندې دی. چې کوم ناول نګار ته خدای پاک دا طاقت ورکړی وي چې هغه کردارونه ښه لوبولی شي، ښه رغولی شي، نو د هغه ناول به کامیاب وي. او چې څوک کردار ښه نشي رغولی، هغه ناول به ناکام وي. نو دې بنیاد دا دی. بیا دې نه علاوه چې کوم کردارونه ناول نګار موږ ته، یا ناول به یاد کړو، ډرامه نګار موږ ته وړاندې کوي، نو دا کردارونه به زموږ په رنګې د غوښې وډوکې نه جوړ وي. چې کوم انداز کې دې موږ ته پیش کوي، لکه موږ باندې د نور اثر کېږي، د ګرمۍ یخنۍ اثر کېږي، موږ باندې د غم اثر کېږي، د خوشحالۍ خپل اثرات وي. نو دارنګې چې کوم کردارونه دې موږ ته کوي، په دې کردارونو به عموم ته دا ټولې کې شامل دي. دا کردارونه به زموږ په فضا کې ساه اخلي، دا به زموږ د دنیا خلک دي. مطلب ته مو خیال دی. دلته کې مراد دا دی چې دا داستان کې موږ کوم کردارونه یا خبره کړې وه، نو هغه مافوق الفطرت و، هغه زموږ د دنیا نه و، هغه د غوښې وډوکي نه هم جوړ نه و، پیریان دي او دیوان دي او جنات دي وغیره وغیره. نو ناول چونکې د انساني ژوند د عکاسۍ نوم دی، د انساني مسایلو کشالو د حل نوم دی، نو په دې کې چې کوم کردارونه وي، هغه بالکل زموږ په رنګ انسانان وي. هغې به هر څه محسوسوي، هغې ته به هر څه چې کوم دي د هغې جذبات د خوشحالۍ او د غم به زموږ په رنګ وي. په دې کې به ځینې داسې کردارونه وي چې هغې سره به په کتو باندې به زموږ نفرت پیدا کېږي، هغې نه زموږ ورته غوسه راځي. ځینې کردارونه به داسې ډیولپ شوي وي چې هغې ته موږ ګورو، زموږ ورسره همدردي پیدا کېږي، زموږ ورسره مینه پیدا کېږي. او دا په عام معاشره کې هم داسې انسانان وي چې کردار کوي، هغې نه خلک نفرت کوي، چې منفي کردار وي. او داسې خلک وي چې هغې مثبت کردار وي، هغې سره خلک مینه کوي، محبت کوي ورسره. نو کردار نګاري چې کومه ده، دا ډېر اهم څیز دی. او دې کې به دا خصوصیات وي، که د افسانې کردار دی، که د ناول کردار دی، که د ډرامې کردار دی، داستان نه علاوه هغه بېل څیز دی. نو په دې کې به دا حسونه ټول، خو بهرحال دې به زموږ د دنیا اوسېدونکي بس، چې کومه دنیا کې مونږ ژوند تېروو، کوم ماحول کې مونږ ژوند تېروو، دا د ډرامې د ناول کردار به زموږ د دې ماحول عین مطابق وي. که دې نه اخوا دېخوا وي، دا به ناکامه کردار نګاري وي، کامیابه به نه وي. ټیک شو. دې سره سره دا یو چونکې یو رایټر لیکي چې دا د الله خپل یو نظام دی، چې دا یو فطري څیز دی کردار نګاري. کله چې ناول نګار قلم په لاس کې واخلي او دې کردار ډیولپ کوي، نو یو انګریز رایټر لیکي چې داسې محسوسېږي چې قدرت یا یو قوت دی داسې زما د لاس نه قلم واخلي
او هغه کلام متحرک جنبش ورته ولا حرکت کې راولي. یا خبره ته خیال دی او دی وی چې په دې کې په کردار نګارۍ کې دا کسبي نه زیاته د وهابي دغه کردار پکې ډېر دی. دا یعنی بعض اوقات موږ غزل لیکو که نه او بیا چې موږ میاشت پس خپل یو شعر ګورو نو موږ چېرې دا کمال خو ما کې نه و، دا خو دومره خو زما ذهن کار نه کوي چې دا دومره ښه شعر ما لیکلی دا ما کوم ځای نه ولیکلو. نو دې مطلب چې موږ ته په شاعرۍ کې آمد وایو. خبر ته مو خیال دی یا وهابي طاقت ورته وایو. نو دا به په دې دغه باندې طریقه باندې وي. نو کله نه کله داسې وشي چې داسې دی چې قدرت ستا د ګوتو نه کلام واخلي او حرکت کې راولي او داسې کردار ډیولپ شي چې ناولنګار ورته پخپله هم حیران دریان پاتې شي. بل دا چې کردار نګارۍ دغه چې کوم دی دارومدار دا په تصویر کشۍ باندې دی. د ناولنګار یا د افسانه نګار به زه کوم یم چې خصوصي هم ناست دی د ده په لاس کې به د مصور قلم وي. چا قلم وي پکې؟ مصور. دی به خپل تصویر دومره ښکلی او دومره مزېدار رغی جوړی چې د اورېدونکي یا د کتونکو ورسره دلچسپي پیدا شي او دا به واضح وي. که تاسو وګورئ بعض اوقات پورټریټ باندې یو مصور د کرښو په ذریعه باندې یوه خاکه جوړه کړې یو شکل خو هغه ډېر واضح ښکاري. دا د حمزه بابا تصویر دی، دا د خوشحال بابا تصویر دی، دا د رحمان بابا تصویر دی. او بعض اوقات یو مصور وي چې هغه راواخلي هغه د کرښو په ذریعه باندې یو خاکه جوړ کړي خو خاکه دومره واضحه نه وي، سړی کشمکش کې مبتلا شي چې دا د قلندر صاحب دی که راجمل خټک دی. نو دلته کې به دا کمال وي چې تصویر به دې بلکل داسې کوي که نه چې ډېر واضح او ډېر مزیدار او ډېر ښکلی به وي. نو دلته کې به دې تصویر دا جوړي چې دا تصویر زموږ په ذهن کې ځای ونیسي ځان ته یا زموږ د ذهن په پرده باندې د دې خصوصیات د خوبیانې ځای راځي. یا که موږ ناول لولو چې کردار کم دی نو د هغه زموږ د ذهن په سکرین باندې هغه کردار دغه عمل او دغه څه چې کوم د پوه شوي حرکات څه که نه دا ډېر به پاتې شي او د شکل وغیره ښه واضحه او عمل او کردار ښه واضحه پکار دی. بله خبره په دې کې دا ده چې دې کې موږ دوه خبرې کوو، یو دي تجزیاتي او دې سره بل چې کوم دی نو هغه دی ډرامایي. په تجزیاتي کردار نګارۍ کې چې کوم دی نو ناول نګار د کردارونو په خوبیانو باندې او په خامیانو باندې رڼا اچوي. دا اختیار ناول نګار سره وي چې دې کوم کردار ډیولپ کوي د هغه خوبیانې د هغه عمل د هغه نیت د هغه سوچ د هغه فکر د هغې تشریم کوي د هغه جذبات او احساسات هم متواضحه کوي. نو داسې قسم کردار نګارۍ ته تجزیاتي دغه کردار نګارۍ وایي چې په دې کې اختیار چا سره وي؟ ناول نګار سره وي. ټول د ده خوښه ده دې به د کردار متواضحه کوي او رڼا بیا چې د سوچ فکر د هغه عمل د هغه نیګیټیو پازیټیو څه چې وي. بل دی ډرامایي. په ډرامایي کردار نګارۍ کې ناول نګار یو طرف ته وي، د ده ذات یو طرف ته وي، د ده ذات یو طرف ته وي. دې مکمل اختیار کردارونو ته ورکوي او دا کردارونه به په خپل ځان متعارف کوي او دا کردارونه به د یو بل کردار دوه کردارونه خپلو کې لګوي د درېیم کردار متعلق خبره کوي د هغه عمل سوچ او فکر دا به واضحه کوي. دی به په دغه ژبو باندې دې تشریح دا کردارونه کوي خو ناول نګار به څه وي؟ دا به یو طرف ته وي. کردار کې به دومره طاقت وي چې دی په خپل ځان انټروډوس کوي، خپل ځان خلکو ته متعارف کوي او هر کردار به خپل عمل په ذریعه باندې ځان ښیي چې زه ویلن یم، زه نیک یم، زه بد یم، زه ښه یم وغیره څه چې په دې موږ تاسو ټول پوهېږو. بیا لکه ډرامه هم کتلې که نور څه مو دغه کړي که نه. نو دا دوه قسمې دي کې به اختیار ناول نګار سره وي، دې به کردار ډیولپ کوي او د کردار په عمل باندې به دې رڼا اچوي. دلته به کردار په خپل عمل متعارف کوي، خپل ځان به متعارف کوي او په خپلو کړنو به رڼا اچوي. ټیک شو؟ دا دغه شو. دا بله خبره چې په دې کې ده نو هغه دا ده چې د کردار نګارۍ دا کله خورشید صاحب دې کردار ډیولپ کوي لګوي ناول نګار، چونکې ناول خو یو ډېر وسیع شی دی، ډېر وسعت لري لګوي، هغې کې قید هم نشته دی، د یې پلاټ ډېر خور وي
د ډرامې په نسبت او د افسانې په نسبت. نو دې کې ناولنګار په کلاو لاس باندې هر څه کولی شي، سکیت پې نه وي. نو په دې کې چې کله دې یو کردار ډیولپ کوي نو شروع نه مخکې موږ په کرداري کې نګارۍ کې خبره کړې چې دې اول انټروډوس کوي، بیا دویم درېیم درې سټپونه به بیان کړي وي تاسو ته یاد شي. نو کردار به چې کوم دی به دا کردار به دې ډیولپ کوي او خو د ده په سوچ او فکر کې د ناولنګار د دې کردار خاکه مخکې نه موجود وي او دې په مزه مزه د تدریجي مرحلې نه وځي، په ترتیب باندې موږ ورته سټپ بای سټپ وایو که نه، قدم په قدم به دې خپل کردار وړاندې کوي او مخکې به بوځي. په دې کې داسې کردارونه وي چې هغه د شعور نه واخله تر آخر پورې هغه یو ځای کې روان وي، چې موږ ورته جامد کردار ویلی شو. که شریف وي نو ټول ناول کې به شریف وي، که بد کردار وي نو ټول ناول کې به هغه بد کردار وي. او ځینې کردارونه وي چې هغه متحرک وي، هغه بدلیږي را بدلیږي، په یو انداز په یو شان باندې نه پاتې کېږي. نو چې کوم دا متحرک کردارونه دي نو په دې کې په ده باندې د کردار په بدلون کې د کوم عوامل دي، نو هغه عوامل یو ماحول دی زموږ او بل د ژوند تجربات دي. دا دوه څیزونه په کردار کې تبدیلي راولي، یو ماحول راولي چې ماحول نه هغه اثر واخلي او په دې کې تبدیلي راشي، او یو چې کوم دی د تجربات او دواړه ډېرې واضح خبرې موږ تاسو په دې پوهېږو لګېږو. مثلا یو کس دی هغه پنجابی دی راغلی ته پښتونخوا کې موږ سره اوسېږي لګېږي، او که تاسو خیال کړئ زموږ د ماحول اثر په دې کېږي او دې به هغه رسم و رواج دود دستور ته زموږ کله راغورځېږي. یا ما ژوند کې داسې توهمونه وکړه، داسې دغه مې وکړه چې هغې نه ما ته ډېر تجربات حاصل شو، هغې تجربات په رڼا کې زه د هغه نقصان نه ځان آینده بچ کومه، نو دا مثبت اثر شو، دا تبدیلي راغله زما په کردار کې، یا هغه کار زه نه کوم چې مخکې ما کول. نو دارنګې به په دې طریقه باندې دې به دا مخکې بوځي. خو دلته یوه خبره ده چې تبدیلي راتللو دپاره به دا عوامل وي چې ماحول به اثر کوي یا به تجربات دلته په ژوند کې چې کوم دی پوه شوي دا تبدیلي راولي. بله خبره دا ده چې کردارنګاري چې کوم دی دا دې کې وسعت بعض ناولو کې یا په ډرامو کې کردارونه ډېر کم وي، خو هغه ناولنګار ډېر ښکلي طریقې سره رغولي وي، ډیولپ کړي وي. نو دا هم څه دومره غټه خبره ده چې دا د خوبي ده یا وغیره. بل ځای کې بل ناولنګار چې هغه ډېر کردارونه په هغه ناول کې راځېږړي یا په افسانه کې یا په ډرامه کې وي، خو هغه هم هغه په داسې طریقه کړي وي چې هغې ته بوتې یو ځای پاتې نه شي، دومره خوند او رنګ او دومره زړه راښکونکي په کردارونو کې وي. خو دلته موږ ته صرف دې ځای کې په یو خبره زموږ مدد کوي چې موږ ته دا اندازه لګي چې دا ناولنګار څومره کامیاب دی او دا ناولنګار څومره کامیاب دی. د کردارونو د وسعت په ذریعه باندې که یو ناولنګار ډېر کردارونه راواخلي خو ده خو ډېر راواغسته، اوس ته ډیولپ کړي څنګه دي؟ ټیک دی که نه ټیک نه دي؟ کامیاب شوی دی که کامیاب شوی نه دی؟ دلته موږ ته د ده د قلم د زور پته ولګي دا کېږي پکې. آخري خبره دا کوو چې پلاټ او د کردارنګارۍ سره تعلق کوم پلاټ دی که نه، پلاټ یې موږ کوو که نه، په دې مو خبره کړې وه، د دې تعلق څه سره؟ د کردارنګارۍ سره د پلاټ تعلق. ټیک شو؟ دې کې دا کېږي. په دې کې دوه قسمونه دي موږ سره، او یو هغه دی چې کردار ته اهمیت حاصل. په دې کې موږ سره دوه قسمونه دي. یو وي چې کردار ته اهمیت حاصل وي، یعنی په ټول ناول کې به د نورو اجزاو په مقابله کې به ناولنګار په کردار باندې ډېر فوکس کوي او هغه دومره جاندار کردارونه راغی چې تر ډېره وخته پورې هغه کردار زموږ د ذهن په سکرین کې سیف شوی وي یا زموږ په شعور لاشعور کې هغه سیف شوی وي. د هغې وجه دا وي چې هلته کې د ناولنګار فوکس په څه شي باندې په کردار باندې دې ته اهمیت حاصل وي. دا نور پلاټ او دا څیزونه چې کوم دي پوه شوي دا صرف په دا په دغه دپاره دا کې په کیسه مخکې پوه شي، بس کیسه جوړه شي پکې، خو نور کردار بنیادي چیز پکې کردار دی. کردار چې کوم دی نو که دا د پلاټ نه خوا کړی شي هېڅ به هم پاتې نه شي، او دا کردار چې دی نو دا د
دغه د ناول بنیادي او هم کردار دی. دویم چې کوم دی نه کې پلاټ ته اهمیت حاصل دلته ناول نګار ټول زور په پلاټ راشي کردارونه دي ډیولپ کوي نو صرف یو مقصد د پاره هغه د پاره چې د پلاټ په خور شي خپل پلاټ مخکې بوتلو د پاره خپل پلاټ خورولو د پاره دې کردارونه جوړې لګېږي یعنی د پلاټ ضرورت ته کردار داسې به ووایو کم ناول کې چې پلاټ ته اهمیت حاصل وي دلته کردار ته دومره اهمیت حاصل وي کردار صرف پلاټ خوري او پلاټ مخکې بوځي پلاټ ډیولپ کوي نو کله څنګه ځکه د کردار ضرورت پیښ نه ولګار یو کردار ته ورغی او په دې پاسنه کې چې کوم دی ته پلاټ چې کوم دی برای نام دی په خپل کردار سره پلاټ مخکې جوړیږي لګي سره خو دا بنیادی دغه چې کوم دی فوکس هغه په کردار باندې خبر ته خیر دی نو تر دې دمه پورې مونږه دې کې دوه قسمه خبرې وکړو کردار خو تاسو ټول پیژنې لګي کنه خو موږ خبره نه یو تجزیاتي دی او یو ډرامایي دی تجزیاتي کردار کې ناولنګار په کردارونو رڼا چې دغه تشریح او توضیح کوي بس داسې او په ډرامایي کردار کې ناولنګار یو طرف ته وي او کردارونه په خپل عملونو په خپل کردارونو په خپل کړو په خپل ذهني چې کوم د سوچ او فکر وي یا د ژوند مقاصد اغراض دې په خپل په دې رڼا اچي بل وسط دې لپاره موږ سره دا کوو چې موږ ته د یو ناولنګار د اهلیت پته ولري خبره پوهیږئ که چا ډېر کردارونه رغولي او ټکي رغولي دې مطلب دی چې دته خدای پاک دا ملکه ورکړې ده چې دې کردار رغولی شي که لږ یو کړي دي دا دپاره څه مسله نه ده بل دا دی چې د کردار پلار سره تعلق نو دا یې دوه قسمونه دي یو کې دا چې کردار ته اهمیت حاصل وي ټول فوکس په کردار باندې وي ټوله توجه د ناولنګار او پلانو سره په خپله رغېږي او مخکې ځي ورسره او په دویم قسم کې چې کوم دی ټول اهمیت کردار باندې وي کردار ته وي ټول فوکس په پلان باندې وي په دویم قسم کې ټوله توجه ټول اهمیت پلاټ ته حاصل وي کردارونه صرف د پلاټ خورولو لپاره راځي صرف په پلاټ کې جان پیدا کولو لپاره راځي صرف په پلاټ مخکې بوتلو لپاره راځي نو کردار باندې دومره فوکس نه وي دومره اهمیت کردار ته حاصل نه وي تر دې دمه پورې که د کردار په حواله باندې ستاسو په ذهن کې څنګه سوال تاسو کولی شئ